ګرانو مینوالو د خپلواک پښتو ادبي غږ له اړخه موږ تاسو ته مخاطب یو. نن موږ د مازدیګرۍ ستاسو د یو داسې شخصیت سره پیژنګلو کوو او د هغې تاسو سره ملاقات کوو چې هغه د څه تعارف محتاج نه دی. د پښتو ادب یو ځانګړی شخصیت، یو ښه شاعر او یو ښه ادیب او لیکوال چې د هغوی ادبي هلې ځلې د پښتو ادبي پنګې دپاره یو ډېره قیمتي اثاثه ده. خو د هغوی خپل معاشرتي ژوند او د هغوی اقتصادي حالت، د هغوی غربت د هغوی ادب د ولس نه پناه کړی دی. په دغه حواله باندې موږ د هغوی دغه ادبي شخصیت تاسو ته مخاطب کوو. دا وخت موږ په صادق آباد لیونی شاه کلي کې د عظیم خان عظیم صاحب سره موجود یو او د هغې تاسو سره مخاطب کوو. عظیم خان صاحب، تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایو. ډېره مننه ستاسو، ډېر شکریه یم چې تاسو زما دغه له راغلی. دیوال کیا گیری میرے خستہ مکان کی لوگوں نے میرے رستے بنا دیے. تاسو دا زمانګ دغه له راغلی. زه ډېر ځان ته نن ډېر اوچت سړی وایم چې تاسو راغلی. زما غوندې دغه سړي ده. ډېره مننه. عظیم خان عظیم صاحب، زمونږ مینوال به غواړي چې عظیم خان عظیم صاحب یو ډېر لوی نوم دی او ډېره ښه شاعري کوي او هغه مقصدي شاعري د ولس دپاره کوي، د غریب ولس دپاره کوي، د محنتکش ولس دپاره کوي. په هغه حواله باندې به موږ خبره کوو. خو لاول به ستاسو نه دا پوښتنه کوو چې عظیم صاحب، دا چونکې یو روایتي سوالي چې تاسو د کم وخت نه د خپلې شاعرۍ او د خپل ادبي هلو ځلو آغاز کړی دی؟ ښایي دا زما خیال دی چې سن 56 او ما اولنی نعت ولیکو. هغه نعت چې و نو هغه بلکل په دغه باندې برابر و، پوځانو په دغه باندې. بیا هغه ما نه سکول کې هلکانو واخیست او هغې بیوې د هغې نه زما شاعري شروع شوله. ما به بیا سندرې لیکلې دي ستاریانو له او د موسیقارانو له به مې سندرې لیکلې که نه. نو هغه په دغه دوو اولنو کتابونو کې زما سندرې، نیمکۍ، ټپې او غزلې. دغه ستاسو کتابونو څه نومونه؟ هغې ریبار او د ګلو څانګه دا و. هغې نه بیا داسې کار وشو چې قاضي عبدالحلیم اثر، تاسو جان پہچان سړی و، حکیم عبدالمالک په دا دکان کې خوشحال باچا دا لیکلو. عزیز الله عزیز په سن 62 کې یو دغه جوړه کړ ادبي ټولنه. په هغې کې زمونږ مشر د دې کلي یو سیاستدان، یو دانشور، یو هغه تاریخي مشاعره چې تخوی کې کړی و حمزه صاحب چې تاریخي مشاعره ایوب صادق صاحب، هغه به زما اصلاح کوله. هغه نه ما پارسي او اردو زده کړله او بیا مې هغه به کتابونه راوړه او هغه به ما پټول هغه مې کتل او دغه مې کول. نو هغه خو ډېر اوچت سړی و، د اوچتو خلکو سره کېناسته. نو ما ته یې وویلې چې یاره دا شاعري پرېږده. ما څنګه؟ وایي دا د دې وخت نه دی. ما یو غزل لیکلی په ګلابي شونډو چیکړې خبرې، تار دې ریښمو کې تړې خبرې که نه، ریښمو کې تړې خبرې نن راته ویله چې ما ته نه چې ګیلې کولې، ویل فرېده مړه زړې خبرې. نو ما ته یې وویل چې یاره ښه غزل دی خو صرف رومان دی. نو ما ورته ویلې لالا دغه دی په دې نور شاعرۍ څوک پوهېږي نه؟ ویل د دې وخت را روان دی. غټې خبرې که ویل د دې وخت را روان دی.
نو ما د هغه وخت نه سوچ شروع کړ چې یاره رومان صرف رومان څوک نه خوښوي نو هغه ویل مقصدیت هم پکار دی شعر کې مقصدیت هم پکار ما رو خیال کوم چې مقصدیت څه دی بیا ما د خدای فضل له کتابونه وویلې او په هغې کې ما ته ډېر څیزونه میلاو شو لکه قرآن مجید کې تلمیحات صحیح ده په پښتو دغه کې ادب کې په دغه کې نو ما بیا دغه په شعرونو کې دا شروع کړه چې یاره دغه پکار دی مقصدیت او دا راته ووایه عظیم خان صاحب چې تاسو کتابونه مو وې د هغې نه تاسو زده کړه وکړه او د دې مشرانو نه هم زده کړه وکړه او څنګه چې تاسو وی چې په 1902 کې په تغبه کې یو ادبي ټولنه جوړه شوه په هغې کې حاجي صادق صاحب چې کوم د دې چې کوم ستاسو مشر و دغسې قاضي اثر صاحب حکیم عبدالمالک مجاهد صاحب د هغې سره هم ستاسو ناسته پاسته وشوه خو دې نه علاوه دا راته وایي تاسو تعلیم په باضابطه توګه تعلیم څومره حاصل کړی ما خو تعلیم په دغه کې پرېښودو خو بیا مې د دوی صادق صاحب او ما پښتو کې امتحان ورکړه په خیال پراپیشنسي و دغه به خیال و د هغې نه بیا وروسته بیا لسم کوو د هغې نه بیا وروسته بل پښتو باندې ورکړم 12 بیا کوو نو موږ پراپیشنسي پاس کړله بیا د لسم تیارې معیارې وکړله که نه دواړه نو بس بیا داسې پاتې شه هغه سبق دغه ته ورسو 12 ته ونه په دا منځ کې رانه پاتې شو د مقصدیت په شاعرۍ کې چې تاسو کله قدم ږده چې یاره مقصدیت طرف ته راغی د رومان نه نو داسې مقصدیت کې تاسو لومبی نظم ولیکو که غزل هم ولیکو دا داسې خبره چې لکه اوس ما دغه ویسې چې زه چې دا وایم اول ځان او بیا جهان شرمېږم زه چې دا وایم اول ځان د پښتو متل زه چې دا وایم اول ځان او بیا جهان شرمېږم میږی چې جاړي د خپل قوم د سر امان دپاره صورت نمل میوه دغه ته وایي جی بالکل دی که نه که دغه چې زه د دې خلاف یم دغه سلیمان علیه السلام د نګین او د دې غمي د دې د خلاف تاسو خو د دې پیریانو او د دې تعویذونو د دې خلاف کنه د پیرا په دې باندې دا خلک چې کوم دی نو دی بېلارې کوي نو هغه دا ما دا کړي چې ما د واهیاتو قتل د پښتنو چې دا پس نو په پیرم په دې کې نظم شته ته په خپله د ډیسن بلب ته ناست یې پیر صاحب ته په خپله د ډیسن بلب ته ناست یې څه به څه کې تور قسمت د مورید سپین ډېر ډېر که نه دا شان دغه خاپیري د یوې ښځې وی په ما ناست خاپیري دي چې مې ولیده پیران تېرېده نو ما ویلې شهزادګۍ چېرته کې نه وه چې په تا لوښي هغه معینېدل نه پیرانو مطالب پیرانو یو پیري دوست راته بېغمه خوب کړه یو پیري دوست راته وی بېغمه خوب کړه غلغدونه به دې زه مخکې خبره ومه بله شپه مې چې غلو کور که لوټو لوټي وي پیري وی زه غزني ته تللی وم نو عظیم خان صاحب د دې شعرونو نه دا لکه ثابتېږي چې تاسو د معاشرې په بعضې واهیاتو یا په بعضې روایاتو یا هغه اساطیري دغه چې ورته وایي چې کوم زمونږ میتالوجي ده نو په هغې باندې هم تاسو ټکونه کړي دي نو د دې نه دا ثابتېږي چې ستاسو په دې شاعرۍ کې ستاسو په کلام کې طنز او مزاح هم شامل دی ځکه چې موږ ستاسو دا شعرونه واورېدل نو موږ یې په دې مجبور کړو چې موږ په دې خبره پسې وخاندو نو دا راته ووایي چې طنز او مزاح دا دواړه موږ څنګه توکي بېلولی شو او دا څه شی دي دا یو ډېره باریکه خبره ده طنز او مزاح کې باریک فرق دی ته په خپله
نویس یې کارټون طنز دی کارټون طنز دی او چې زه کومه مزاحیه خبره کوم نو هغه مزاح دی ٹھیک ده په مزاح کې د چا توهین یا دغه راځي او په طنز کې نه راځي ته به د یو سړي دغه وکړې که نه مزاح به پورې وکړي یا داسې و داسې و هغسې و نو دا یو قسم له جدا دغه دی یو قسم له دغه نه دی او طنز چې کوم دی نو دا لږ نرم څیز دی د مزاح نه ښه جي زمونږ په پښتو کې د طنز و مزاح توکي کم دي د دې څه وجه کېدای شي په دې باندې ما یو سوچ مخکې نه هم کړی و چې زمونږ په اسلافو کې په دغه کې دغه مخکې قط شاعرانو کې که نه کلاسیکل شاعرانو یې دغه دې کې طنز و مزاح ولې نه دی راغلی دغه نه هغې یو لویه وجه وه زما په خیال هغوی لګېدلي وو دیوانونو په دغه کې هر یو شاعر به دا کو چې زه دیوان جوړ کړم او د دې بل نه ښی او دیوان جوړول چې کوم دي نه دا آسان کار دی آسان کار دی ځکه چې قافیې له به مقصد ګورې هغه د الف نه یې پورې دی د الف نه یې پورې دی بلکل او دا ټولو د همدغه استعمال کړي اوس قافیې له به مقصد ګورې دا خو د هر سړي کار نه دی هغې له به علم کې زده کړه به کې نو هغوی مازغې خو کړي وو که نه خو بیا په دې کې هغه شاعران چې هغوی له خدای پاک ذهن ورکړی و مطالعه ورکړې وه او دغه یې کړي وو نو هغوی همدغه قافیې وې او راواغېستې یو جدید طریقه باندې دغه کړلې په نوې طریقه او خیال هم پکې پیدا کړو رومان هم پکې پیدا کړو ما یو مضمون په حمید بابا باندې لکه